یو بل بحث د نارینه‌و او ښځینه‌و د توپیر او فرق په خاطر او په اړوند دا ده چې په نارینه‌و او ښځینه‌و کې د اروایي ناروغیو شتون، د اروایي ناروغیو شیوع، د اروایي ناروغیو زیانونه او دوی چې دا چې نارینه څه ډول په ژور خپګان یا په ورته نورو اروایي ګډوډۍ اخته کیږي، ښځینه په کوم اروایي ګډوډۍ اخته کیږي. په دې اړه هم یو بحث ده د نارینه او د ښځینه‌و ترمنځ. یعنې نارینه او ښځینه د اروایي ناروغیو په برید هم یو لوی توپیر لري او دغه توپیرونه د بېلګې په ډول د ښځینه‌و ژور خپګان ډېر ده، یعنې ښځې ډېر په ژور خپګان اخته کیږي، حتی ویل کیږي چې 3 برابره ډېرې په ژور خپګان اخته کیږي. د ښځو د ژور خپګان لاملونه هم ارواپوهان دنده، کورنۍ او عاطفي او ارتباطي مسایل ګڼي. او د نارینه‌و خپګان لامل چې نارینه هم په کم شمیر دي، خو علت او انګیزه معمولا دنده او اقتصادي مسایل بلل سوي. په نارینه‌و کې ژور خپګان کم ده خو ژور ده او وژونکی ده. یعنی هغه څېړنې او تحقیقات په نړۍ کې په دې اړوند سوي دي دا ثابتوي چې نارینه تر ښځینه‌و ډېر ځانونه وژلي دي. یعنی نارینه ډېر د ژور خپګان په وړاندې مقاومت نه کوي، مقاومت نه لري. همدغسې د اضطراب اړخ، اضطراب هم په ښځو کې ډېر د دوستانو او نارینه‌و کې کم ده او باور د ارواپوهنې دا ده چې په نارینه‌و کې د اضطراب د کمښت او یا د لږتوب لامل دا ده چې نارینه یو څه قالبي فکرونه لري. یعنی معمولا نارینه په ځانګړي ډول زموږ په ټولنه کې داسې لوییږي، داسې روزل کیږي چې ګڼې ته نر نر باید ونه زاړي، نر باید مقاومت وکړي، نر باید قوي واوسي، نر باید داسې واوسي، نر باید داسې واوسي. او دا مسایل که څه هم قالبي فکرونه دي، قالبي اړخ لري، چوکاټي اړخ لري، کلیشې دي، ډېر شعارونه دي، اما د دوی په رغونه کې، د دوی په صحتمندۍ او سلامتۍ کې نقش لوبولی. د خوب ګډوډۍ، د خوړلو ګډوډۍ، یعنی د بې اشتهایي ستونزې، د ډېرو خوړلو ستونزه هم نظر نارینه‌و ته په ښځو کې ډېره ده. د خوب ستونزې ډېرې لري، د خوړو ګډوډۍ ډېرې لري. او نارینه بیا برعکس په نشو ډېر اخته کیږي او د نشو او عادتونو په برخه کې بیا غواړم یادونه وکړم دوستانو چې ښځې بیا نظر نارینه‌و ته په مسکنو او اروایي دواګانو ډېرې روږدي کیږي. یعنې ډېرې دواوې خوري. مثلا ډېری ښځې 8 کاله، 10 کاله، 20 کاله له عصبي دواګانو نه کار اخلي. که نارینه هغې خواته چرس وهي، مثلا شیشه وهي، تریاک وهي، هیروین وهي، مثلا الکول یا شرابخوري کوي، په سیګریټو یا په ټابلیټکا یا په ورته نورو مسایلو اخته کیږي یا روږدي کیږي. ښځینه بیا برعکس په دواو باندې روږدي سي، یعنې یو عمر دواګانې خوري او پالي په اصطلاح. ښځې بیا د اروایي ناروغیو په برید دوستانو یو کمال لري چې یو ښېګڼه لري چې خدمات اخلي. مثلا له اروایي خدماتو استفاده کوي، اروایي خدماتو نه کار اخلي، مثلا ارواپوهانو ته ورځي، مشوره ترې اخلي، کومک ترې اخلي او ننګ و آر نه ګړي. برعکس نارینه مشوره نه اخلي، مرسته نه غواړي، دوستانو سره خپل مشکلات نه شریکوي او نور مسایل لري. دا ټول لاملونه چې کوم ما یادونه ورته وکړه دوستان، ټول له کلتور سره، له یوې ټولنې سره فرق کوي. یعنې که ساده ووایم په افغان کانسپټ کې، افغان فکر او افغان ټولنه کې چې کوم مسایل زما تجربه ده او زما اخیزه ده دغه ده. او برعکس زه فکر کوم چې په نورو ټولنو کې دا مورد فرق کوي. اما کله چې د ژور خپګان او د اضطراب په برید راځو او څېړنه کوو، موږ چې کومې
مطالعه کړي یا څېړنې کړي په نورو ټولنو کې هم ارواپوهان دا وایي چې بلې په دې ټولنو کې زموږ په ټولنو کې هم د ښځو ژور خفګان ډېر ده، د نارینه‌وو د شی ډېرې دي او د ښځو اضطراب ډېر ده، د ښځو د خوب ستونزې ډېرې دي او ورته نور مسایل. دا د ښځو او نارینه‌وو د اروایي ناروغیو په برید توپیر او فرق.